السلام علیکم ملګرو، خدای وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. په نن ویډیو کې به دغه د فیسبوک سټایلي کېدل تاسو ته وښیم. نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او ویډیو چینل سبسکرایب او ویډیو ته لایک ورکړئ، ویډیو د سره شیر کړئ د نور ملګرو سره. هر څومره ټلګرام غټ ګروپونه چې در معلوم وي دا ویډیو پکې شیر کړئ، ځکه چې دا ډېره مهمه ده او هر څوک نن سبا غواړي چې خپل فیسبوک سټایلي کړي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې زما باره کې مې سټایلي کړي، لاندې په ډسکرپشن کې یو لینک درکوم، هغه لینک باندې به کلیک وکړئ او بیا به نور طریقې زه مخ تر شایم هغه طریقه باندې کار کوي. نو راځي دوستانو د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ، چینل خامخا سبسکرایب کړئ تر څو د فیسبوک نور ټریکونه هم در وښیم. که چیرته تاسو لیدلي د دغه بټن لګول، د فالو بټن لګول، که چیرته تاسو غواړئ نو چینل خامخا سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې راته ووایاست. دغه دی هغه سایټ چې موږ پسې ګرځو او دا بیو ځینې کاپي کوو، دغه بیو باندې به ټینګه ګوته ټینګه کوي او بیا به دا کاپي کوي، ټوله به کاپي کوي. دوستانو اوس راځم زه یوه بیو کاپي کوم چې ما مخکې یو دنه کاپي کړې ده، اوس هغه زما پر کوم بیو دلته شته، شاید چې تاسو یې پیدا هم کړئ. دغه دی دغه بیو ده، شاید چې دې سره څه فرق ولري، خو تاسو لاندې ولاړ سئ، هغه زما د آی ډي په رقم بیو پیدا کوي، هغه به آی ډي زما آی ډي چې کومه ده هغه هم د سره فالو کوي. ښه دوستان دا راځو ته په دغه بیو باندې چې د ما بیو دغه کړې د بیو په ځای باندې کلیک کوو، نو تاسو ته معلومیږي چې د بیو ځای چیرې دا به دلته پاسټ کوي. کله چې مو دلته پاسټ کوي نو هغه به هغه شکل ومومي، دلته یې پاسټ کوي. دوستانو کله چې مو دلته پاسټ کړه دوستانو نو ستاسو فیسبوک په بالکل سټایلي سي. دا خو د بیو چمو دوستانو. اوس راځو هوبیز چې کومې دي دوستانو هغه څنګه اډ کیږي، هغه به دغه هوبیز چې کومې دي دوستانو دا به څنګه اډ کوئ. دغه اډ کول لپاره تاسو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. ښه دوستانو دغه اډ کول څنګه کیږي، راځو ته ایډیټ پبلیک ډیټایلز باندې کلیک کوو. ایډیټ پبلیک ډیټایلز باندې دا زه سکرین شاټ واخلم، ایډیټ پبلیک ډیټایلز باندې کلیک وکړئ. دوستانو کله د کلیک وکړئ راسئ په دغه ایډیټ هوبیز باندې کلیک وکړئ. هوبیز ایډیټ هوبیز دغه بغل ته چې هوبیز لیکل سوي دلته کلیک وکړئ، دغه ایډیټ باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو کله چې دلته کلیک وکړئ بیا به تاسو ته دا صفحه ښکاره سي، نو تاسو به دغه ټوله چک مارک یا به هغه چې تاسو خوښ وي هغه چې دغه کې چک مارک یې کوئ او صحیح یې کوئ. راځو دوستانو دلته به موږ یو څو دانې صحیح کوو د فیسبوک د سټایلش کولو لپاره. دغه علامې تاسو وینئ دا خالي دا به داسې صحیح کوي، صحیح به کوي، داسې لوړې خواته به پسې ولاړ سئ او ټوله به صحیح کوي. دوستانو بیا به تاسو وګورئ، اوس به زه وروسته در وښیم، ویډیو تر پایه سره وګورئ لطفا. اوس به زه تاسو ته در وښیم دوستانو چې څه رقم صفحه اختیاري او څه رقم صفحه جوړیږي ځینې. اوس به راسئ دوستانو تاسو به په سیو باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته په سیو باندې کلیک وکړئ دوستانو، اوس په سیو باندې کلیک کوو. دوستانو راځو بیرته شاته، دغه شیان ما خوښ کړل. اوس راځو ګورو چې په صفحه کې څنګه معلومیږي. په صفحه کې ګورو، بیرته به خپل فیسبوک ته راسئ، ریفریش پې کوئ او داسې معلومیږي دوستانو. ښه